اللہ تبارک و تعالی دنیا تا یو ہستی را لے وا او آغا مبارک ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اغوی ذات مبارکہ دا اللہ را لے گلیو دا دی انسانانو دا ہدایت او دا رہنمائی دا پارا چی دا انسانان دا دغ پیغمبر اخلاق دا دغ پیغمبر طور طریقے دا دغ پیغمبر کلوڑو دا خپل کی نو دغه انسان با نجات او خلاصی دا عمومی دا دی وجنا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دا نبی علیہ السلام اخلاق دا نبی علیہ السلام ہر یو طریقہ دا دا امت تپارا او دا دا تمام انسانانو دا پارا دا نجات او دا خلاصی و ذریعہ دا کنن منگا دنیا کی سوچ اکو سوک دا چاپ سے روان دی سوک دا چاپ سے روان دی ہر یو کس رازی اغا خلق و تخپل زان شوکی چی زداسم زدائم خلق دا اغا متاثر کی گی او دا اغا پس روان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دنیا تا چی ذرا غلیما مقصد زما دنیا تا دارات لو سشے دے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق زد دید پارا رائلی گلی شویم چیز اتمام او پوروالی حکم دا اخلاق او انسانان دی کی اعلی قسم اخلاق قیمتی اخلاق قیمتی صفات دا بدی کی چی دی حقا پیداش او قرآن مجید کے میں اللہ تبارک و تعالی فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دا نبی علیہ السلام پا زندگی کے ستاسو دا پارا دا زندگی یو نمونہ پراتا دا دا زندگی دا تیرولو طریقی پا کی پراتی دی تاسو با آغا گورے آغای تا با خیال کوئے چی دیکی دا پیغمبر سا عمل دے پا دیکی دا پیغمبر سا طریقہ دا دیکی نبی علیہ السلام کم حالات آغا خپل کردی دی صحیح کردی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ دیر لوے اخلاق ورکڑیو دا نبی علیہ السلام دا اخلاق متعلق اللہ فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ تا پا دیر عظیم او لوی اخلاق صرفائز کرے لوی اخلاق لوی کمالات لوی صفات دا در اللہ در کری دی نچی مونگ زانتا دا نبی علیہ السلام امتیان وایو زانتا دا آغا عاشقان وایو زانتا دا نبی علیہ السلام امتیان وایو بیا با دا دغی پیغمبر اخلاق پلول غواړي بیا با دا دغی پیغمبر کردار پلول غواړي بیا با دا دغی پیغمبر زندگی پلول غواړي پا دقی طریقہ باندے با بیا مونگ مخیطا چی دی حغزو
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق. حضرت وحش رضی اللہ عنہ فرمائی ومالا ہندی انعام را کو زد اغی غلام ما تے ویچ کچری دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سر دی را لراؤڑو انعام بدر لدر کم آزاد بدی کم. ما دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا قتل کولو او دا شہید کولو اراده آغا چی دی حغا اکلا. چکلا دا احد غزا جوڑا شولا زما خو اراده دخکا دا چی زبدی وجنم انعام با اخلم. ویزد یو گٹ شاعتا چی دی حغا پٹ شوی اوما. زدا سے نیزی والا کسم چی زمانہ با کم زیبا می پا نخا کو زمانہ با آغا خطا نتو اقا زیبا می پا نخا باندیویش. او پا دی انتظار مچے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ برازی او زبا آغا شہید کوم. بیچی کل آغا را روان دی رازی ما د لرینا شش اغسطه دی گزار چه می ور پری خود د حضرت حمزه رضی اللہ عنہ دملانا لکھکتا منگ چه وطا نریم لاوایو دق زیبان دی می ور لگزار اکو نیزه د حضرت حمزه رضی اللہ عنہ نا پوری چه دی اغا اوتلا. حضرت حمزه رضی اللہ عنہ چه دی اغا شہید شو. زرالم ہندی تا می اوی چستا کار آغا می اوکو ہندر آللا دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سینئی اسیرلا دا آغا شنڈ مبارکی کٹ کللے دا آغا وگن مبارکی کٹ کلل دا آغا جبی کٹ کللا دا آغا پوزے چی دی آغا کٹ کللا مسلح ورلا اکڑا داغا سینی اسیرلا داغین دا اغا زڑو اینا سگی دا بہر ترا اویستل. ولی پلاری روری دا بدر پا موقع باندی دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا لاسا مردار شیو. آغا غصہ آغا سوخ دا ہندی پا زڑکیو او دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا اندامون دا دین امیل روح کو غاڑی تے واچاو دا دیر غصین بے پا اغیبان دے چکون لگول خلے بے پی او لگولا اغیبان دے بے غخپل غصہ چی دے حغم مڑولا. حضرت وحش رضی اللہ عنہ دا واقعہ بیانی دا نبی علیہ السلام اخلاق گورے چکلا مکہ مکرمہ فتح شوا آغا وحشی رازی نبی علیہ السلام مخید چی دے حقا کینی. نبی علیہ السلام اخلاق گورا کمونگوی منگ بسوی نبی علیہ السلام تا جی سمری درد او تکلیف دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پا شہادت رسیدلیو دوری ورطببل سیز باندی ندی رسیدل جڑل بے چیرا لگے او داغا حالاتی اولی دل وی ظلمی غواری چیز دا خپل ترا دی چی دی اغا دپن نکم او دقا شانتی پریدم چی دا قیامت پورز اللہ آواز اکی چی دا حمزہ رضی اللہ عنہ غوخ اندامونا دا دا مرغو دا خیٹونا دا زناورو دا خیٹونا دا چی دی اغا راوزی لیکن پا امت کی با یو واویلا یو خبگان یو رواج دا چی دی اغا روح شی او دا دیر درد او غم دا وجن نبی علیہ السلام خپل تر مبارک چی دی اغا خاورو تا چی دی اغا اسپارو دوری پی نبی علیہ السلام دردی دلی دی. لیکن دا نبی علیہ السلام اخلاق گورے آغا وحشی رضی اللہ عنہ رازی
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته کینی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخپل د ایمان اظهار کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ما به الله معاف کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کومګوي موږ له څوک معمولی نقصان وکي، موږ عمر الله بیا د هغه سړي مخ ته نه ګورو، موږ بیا د هغه سړي سره خبرې نه کوو، موږ بیا د هغه سړي د نقصان پسې شوي یو. موږ وایو چې کله به زما په ده باندې لاس بریږي، کله به زما لاس ته طاقت راځي چې د دې سړي نه زه خپل بدل چې دی هغه واخلم. لیکن دا اخلاق د نبی علیہ السلام نه دي. د نبی علیہ السلام اخلاق وګوره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت وحشی رضی اللہ عنہ معاف کو سوی برتا ان الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام ستا مخکنی ټول گناهونه دا چې دی هغه معاف کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحشی رضی اللہ عنہ معاف کو. هغه وحشی رضی اللہ عنہ بیا سوی وی ما سره کې وی چې ما خو په کوبر کې یو غټه کارنامه کړې ده چې د نبی علیہ السلام تر مبارک می شهید کړی دی، لیکن په اسلام کې بم زدا سي یو کارنامه کوم چې دا کارنامه د مخکنه په رقم چې کله دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانه خلافت هغه دور راغی، مسیلمه کذاب په دروغ باندې د پیغمبره دعوه وکړه او داغي مابین کې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه داغي مابین کې یو غټه معرکه یو غټ جنگ وشو. حضرت وحشی رضی الله عنه وی دا مسیلمه کذاب په خپل قلا کې ولاړ و دروازه کې بار د میدان تماشه کوله، وی ما شش واغس نیزه چې می ورخوش کړله، نیزه می ور اوشتلاری تندی په دې مینس کې می ولا نیزه خکړه پورې می ته نه چې دی هغه وستا. نیکوما کبر په حالت کې یو کارنامه کړی دا چې د نبی علیہ السلام تر می شهید کړی دی، خو په اسلام کې می یو کارنامه کړی دا د نبی علیہ السلام دشمن می د جهنم واصل کړی دی. د نبی علیہ السلام د اخلاق خبره می کوله. هغه هندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه مکرمه ته د فتح په انداز کې راغی، عام اعلان وکړو تمام کافران دې معاف کړو. حال دا د ابو سفیان هغه معاف کو، حضرت خالد بن ولید، اکرمه رضی اللہ عنہ، دا غټ غټ کافران د نبی علیہ السلام دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د بدر په موقع باندې مخالف ولاړو. زنانم یو ځای کې راغونډې شوې وي، ویزو چې د نبی علیہ السلام په لاس باندې بیعت وکړو. حضرت هند رضی اللہ عنہا یې مشوره کړه، وی ته لاړه شه ته به زموږ د طرفه چې دغه د نبی علیہ السلام په لاس بیعت وکړي. دا خو یریږي چې ما خو داسې مخالفت د نبی علیہ السلام کړی دی، دا بس کېږي ځان یې پټ کړی دی، مخ یې پټ کړی دی. راله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته کېناسته، وی ته د زنانو د طرفه مشره وی آو. نبی علیہ السلام یې پیژني نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی زنا به نه کوې. هغه ورته څه وی د الله رسوله پاک دامن او خاندانی زنانه چرته زنا نه کی. یو خبر او ته نبی علیہ السلام کې هغه جواب ورکی. بیا او ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې غلا به نه کوي. دې ټیم کې دا پوه نشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زما دا خاون لکشم غونته دی ابو سفیان، نو کو چر عزت نه سوال معمولی غونته کې نو دې کې به ګناي. نبی علیہ السلام خبر شو چې دا هو هند ده. وی انت هندن، وی ته هندی. دا غي سره یاره شوا چې وس پسې کیږي. وی او د الله رسول وی هندې ما
ما به معاف کې زما ګناه به معاف شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه معاف کړل. حضرت هند رضی الله عنها ایمان راوړو. دا ایمان ورته ولې ور نصیب شو؟ دا اخلاقو. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. نبی علیہ السلام وی زه د دې دپاره رالیږلی شویم چې خلقو ته د اخلاقو تعلیم ورکم، اخلاق د خلقو پوره کم. نن امتی کم طرف ته روان دی. د نبی علیہ السلام د اخلاقو د وجې نه به کافرانو ایمان راوړو. د نبی علیہ السلام داسې مزیدار اخلاق، د ماشومانو سره د نبی علیہ السلام اخلاق، د بیبیانو سره د نبی علیہ السلام اخلاق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې دننه د خپل بیبیانو سره زیم جارو کړی دی. نبی علیہ السلام په خپل کور کې دننه د بیبیانو سره پخلیم کړی دی. نبی علیہ السلام په خپل کور کې دننه خپل پیزار په خپل باندې ګنډلې دي. نبی علیہ السلام په خپل کور کې دننه خپل جامې په خپل باندې ګنډلې دي. دا اخلاق د نبی علیہ السلام د خپل کور والا سره. د ماشومانو سره د نبی علیہ السلام اخلاق. حضرت اسامه رضی الله عنه دا د نبی علیہ السلام د غلام زوی دی، د حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه زوی دی. نبی علیہ السلام په دې خپل زنګون باندې کېنولې. روایتو کې راځي پوزه به را وبېده، نبی علیہ السلام په خپل باندې کپڑا راواغسته او دا هغه پوزه به پاکه کړه. دا اخلاق د نبی علیہ السلام. نن چرته لاړه د امتی هغه اخلاق؟ کم طرف ته امتی روان دی؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عام مسلمانانو سره اخلاق. مدینه منوره کې یو صحابي و، صحرا والا مثال باندچیو. مدینه منوره ته براتو التبه سبزی خرڅوله، درنګ نه لګ سکان تورو، د باډینم لګ کمزوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بازار ته لاړ په خپل باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورې بازار ته تللی دی، په خپل هم سودا راغستې ده د پاره د تعلیم د امت، چې امت ته یو تعلیم شي چې مشر دې ته نه وي چې هغه به ناست یو ټول کار به نور څوک کي، په خپله به هم دی کي. یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته کارونه حواله کړه، یو یې زه به دا وکړم، یو به دا. نبی علیہ السلام وی لرګي به زه راغونډ کړم. صحابه ته د الله رسول نه، نبی علیہ السلام وی نوی دا کار به زه کوم. نبی علیہ السلام په خپله لاړ، د ځنګل نه د لرګو ګېډې په خپله باندې راوړ. دا اخلاقو د نبی علیہ السلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغې په شا باندې او هغې صحابي له د شا طرفه سترګې پټې کړې. عام طور دا ملګري دي یو بل سره ټوکې کي داسې، دا یو ملګري خیال نی بل راشي د شا طرفه ولا سترګې پټې کي وي څوک ما هغه ډېر ځان خلاصا وي څوک هغه دا. نبی علیہ السلام چپ ته دې کې هغه ځان خلاص کو چې وی کاته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډیر زیات خوشاله شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خېټې پورې خپل املا داسې مګي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې ځان جوخ کړی دی، جدا کېږي ته نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر لاس کې خود وې څوک به چې زمانه دا غلام چې دی هغه واخلي، ټوکې وسره کولې. دا اخلاقو د نبی علیہ السلام. هغه ته سوي د الله رسول وی ډیر کمترین ما کې دې شي ما سوکوانلی واپس میږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای پلان کیا د الله په نسبت باندې ستا ډیر لوی قیمت دی. نن بداسي مونږ وکړو، مونږ خو د خپل خادم سره ډوډۍ هم نه خورو، مونږ خو د خپل مزدور سره کینو امنا، هغه د پسپک نظر باندې مونږه د حقارت په نظر باندې چې دی هغه ګورو.
زمون په سلام کول باندې هم د هغه سره سمې ناراضي چې د هغه سره سلام چې د په صحیح طریقه وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو خپل نوکرانو خادمانو مزدورانو لرا دا غي د خولې د وچېدو نه مخکې دا غوی غ مزدوري ورکړي. ها کاغه وی چې لګی رانا مال به په یو ځای راکې بیا ټیکتا، لیکن پکار داسې را چې توله پټیم داغه دیاړي هغه مزدوري چې دی هغه ورکړي. دا تعلیم د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته. د دې وجه نه چې مونږ ځان کې د نبی علیه السلام اخلاق پیدا کو، معاملات زمونږ د نبی په طریقه، د کور زندگی زمونږ د نبی په طریقه، د الواد پرورش دا د پیغمبر په طریقه. خپلم کوشش کول په ځان کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې دا پیدا کول، دی باندې کوشش کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کفارو سره د منافقینو سره داسې اعلی اخلاق قائم کړي دي که تاسو هغه واورېده. ولې خلق ایمان ته چې دی هغه به راتو ایمان به راوړو. نن د مسلمان نه چې نفرت کی کفار ولی کی دوی د خپل پیغمبر طریقې دا هغه اخلاق دا چې دی هغه پرېښودلی دي. نن مسلمان خپل کار پر خېدي. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کچری کامل مؤمنان روغ شوي تاسو به پټول کې اوچت کې تاسو مرتبه تاسو مقام دا اوچت ته پټول باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي بیمار مدینه منوره کې، غالبا سعد ابن عباده رضی الله عنه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اغي بیمار پورسه راتلل. نبی علیہ السلام په خر باندې سورلی وکړه. اسونه امو وخانم د نبی علیہ السلام خپل وخه ولاړه وا، لیکن نبی علیہ السلام سفر په خر باندې وکړو. د څه شي لپاره؟ د دې لپاره یو د عاجزۍ لپاره چې دومره اعلی پیغمبر اوچت پیغمبر په تمامو پیغمبرانو کې په خر باندې چې دی هغه سورلی کی. دویم دا په تور د جواز باندې چې په دې باندې هم سورلی کولی شي دام ناجایز خبره نه ده. نن ته خر ته وخیجه خلک به د پورې خان دي دې ته وګوره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به سورلی کړی ده. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانو د عبد الله ابن ابی ابن سلول دې ټیم کې د منافقت د لخر شوی نو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی په دې مجلس باندې تیر شو. نبی علیہ السلام یو راشه دعوت ورلور کا. آغی عبداللہ ابن ابی ابن سلول سو کړو پوزه پټکړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسوی ویزه زمونږ د خوانه دومره دوړي دی راته وکړي چې سپې مې دی را لډکې کړې. زده خبرې دی بل چاته چې دی هغه وکړه او ډېرې سپکې خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکړې. نبی علیہ السلام اس جواب ورنکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ د سعد ابن عباده رضی الله عنه تماشې لا. صحابه کرام غصه دي چې نبی علیہ السلام وته سنوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد توی تاوی دي خپل مشر خبره واوري دي وی او د الله رسول عوام اوري دي خو تاسو خپه کېږئ ما ویزه کستاسو دراتلو نه مخ کې مدینه والا دته د مشرې پټکی په سراو دی مشرکاو، لیکن ستاسو دراتلو د وجنه د داغه مشری چې دیغه ختم شو. زکه د ستاسو سره دښمنی ساتي، زکه داسې خبره تاسو ته چې دی هغه کی. او دا لاسکه یو سفر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه متعلق سوي لا یخرجن الاعز منها الاذل. نعوذ بالله
نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ته ذلیل اوي او ځان ته عزتمن وي چې مونږ عزتمن خلق برالګو دا ذلیل خلق با د مدینه منورې نه وباسو. دا لاسکه په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې چې کوم داغ او تومت لګیدل هغه دغ کې عبد الله ابن ابي ابن سلول لګولې. خبر ته پته و چې دا پیغمبر رښتونی پیغمبر دی په هغه پیغمبر دی چې کله وفات کیږي مړ کیږي نسوي خپل رشتہ دار ہوتا بچی ته ویلال شاه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایا چې به ما باندې جنازه وکي او دویم دا چې د نبی علیہ السلام قمیص مالا وغواړه چې کله ما قبر ته کوزوینو د نبی علیہ السلام دا قمیص ما ته واغوندوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته چې پیغمبر دی بیایم دشمنی کی بیایم مخالفت ته ولاړ دی لیکن زار شم د نبی علیہ السلام د اخلاقونه کدا بل څوک وي چې خامہ ته کنزل کې دا کې او زه په د جنازه کوم زبا دا کوم دا بکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زویل خپل قمیص ورکو ودا وسه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه جنازه ته چې دی نبی علیہ السلام ورمخ کې شو. حضرت عمر رضی الله عنه راغه او د کټو او د نبی علیہ السلام په مینس کې ودرید او سوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داغه جرأت ته سلام تاسې هسته وي صحابه کرام چې د سړي ټول خاندان ولاړي او مړی دې ملا شوي او ته د هغې مړي متعلق یو ترخه خبره کې دا رشتہ دار به سوي څومره به خپئ هغوی د سړي سره به سات ګړی له جنګ کې وي ټکي به. حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله ته به یو منافق باندې جنازه کې په یو غیر دینه باندې ته جنازه چې دی هغه کې ولاړې په. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې مسکې شو په خندا شو. دا حدیث الفاظ دي او حضرت عمر رضی الله عنه ته وی ډډې شه زمانہ څنګه شه بیا ته عمر رضی الله عنه سوي وی دا الله رسوله ستاسو په پلان کې موقع کې دا ویلي دي دا ویلي دي دا کړی دي دا کړی دي یو خبره را یادي. نبی علیہ السلام خان دي ویلر اشارانه. بیا عمر رضی الله عنه دا الله رسوله تاسو الله نه منع کړی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. دلته نبی علیہ السلام الله اختیار ورکړی استغفر لهم کتب خانه د دوی د پاره غواړي او لا تستغفر لهم یا نه غواړي او بیا سوي ان تستغفر لهم 70 مره کاویا پیری ورلم تبخنه وغواړي نو هرګز هم الله د تماپی چې دی اغا نکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کو داویا او پیرونه زیاتی وی به لازم اپی د الله نه غواړم. الله یو قسم اختیار نبی علیہ السلام لور کړی. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله عنه ته وی کی دی شي د دې د خاندان ایمان راوړي دغه ایمان را نه وړو کې دي چې د دې خاندان ایمان راوړي. نبی علیہ السلام به جنازه وکړه او ډایرک د قران مجید آیات د حضرت عمر رضی الله عنه په تایید کې چې د هغه راغی ولا تصلي على احد منهم مات. داسې الفاظ دي چې د نن نه بعد با په داسې کس منافق باندې جنازه چې دی هغه نه کې نه به هغه په قبر باندې ودرېږي. دا غي نه بعد حکم چې د ښکراغه چې کله دا هغه جنازه قبر ګټه وشو دا غوي تمام خاندان راغه او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان چې دی هغه راوړو. دا اخلاق د نبی علیہ السلام. نن په مونږ کې اخلاق نشته، مونږ د اخلاقیاتو نه مکمل خالی شوی.
ځکه خو عالمی کفر په مونږ باندې غالب شوی دی. کاش چې مونږ دغه پیغمبر اخلاق